السلام علیکم محترمو دوستانو. ډاکټر عطا یم. خوشحاله یم چې یو ځل بیا ستاسو په حضور کې حاضر یم. نن ورځ زما ټاپک یا موضوع چې هغه ده هغه یو میډیکل یا طبي موضوع نه ده، هغه یو اجتماعي یا ټولنیزه موضوع ده. نو دا موضوع ډاکټر رئیس عرفان احمد چې خپله په UK کې سایکیاتریست ده یا د عصبي یا عقلي ناروغیو متخصص ده په یونایټډ کینګډم یا برطانیه کې. ساینس اف هاپینس یا د خوشحالۍ پوهه. نو ټاپک دغه ده، ایکسپلور د روټس اف ا هاپي and meaningful life through science. Participants will learn how cutting edge research can apply to our own lives. یعنی د ساينس په واسطه موږ څرنګه یو خوشاله او ژوند درلی شو، باعزته ژوند درلی شو. څه شی چې په دغه پریزنټیشن کې دي هغه د ډاکټر صاحب رئیس عرفان احمد سلایډونه دي او څه چې ما له دغه نه زده کړي دي ما له محترمو دوستانو سره شریک کړم. زما لپاره یو ډیر ښه تجربه وه. څرنګه چې دلته په پاکستان هیواد کې اکثریت ډاکټر صاحبان چې هغه په UK برطانیه هیواد کې یا په US امریکا څخه راځي، نو هغوی په پوهنتونونو کې مخکې له مخکې هغوی ډاکټر صاحبان ورته راځي، پروفیسران راځي، هغوی پریزنټیشن یې ورکوي. چې یو هم دغه له هغو پریزنټیشن څخه و. یو بل ښځینه ډاکټر صاحب وه، ډاکټر فرینا طاهره، د هغې کرییر اپرچونیټیز ان UK، یعنې په UK کې د کرییر اپرچونیټیز. نو موږ راځو خپل ساينس اف هاپینس ته. تاسو وینئ چې په دغه کې مختلف پروفیسر صاحبان، یو د هغه څخه زموږ پروفیسر احمد حسین صاحب زموږ د افتالمولوژي یا د سترګو د بخش پروفیسر ده، او نور مختلف پروفیسران له میډیسن نه، له داخلي بخش نه، او یا د پیډز د ماشومانو له بخش نه هم دلته حضور درلود. کوم شیان چې په دغه پریزنټیشن کې موږ تاسو ته کوو هغه بیسډ اون ریسرچ دي. هغه مثلا په هر ریلیجین یا په هر دین او هر مذهب کې هغه اپلای کېدلی سي، او کوم شیان چې مثلا له اسلام څخه خلاف وي هغه موږ ترې لرې کولی هم شو. لکه څرنګه چې ځینې خلک وایي چې موږ او تاسو څرنګه you are what you are speak، یعنی موږ او تاسو هغه څه یو هغه څه چې موږ وایو. ځینې خلک وایي تاسو هغه څه یې چې هغه څه چې خورئ، خو تر ټولو ښه جمله موږ دا ویلی سو چې موږ او تاسو هغه څه یو چې هغه څه چې وایو، هغه څوک یو. یعنی you are what you are speak. نو what is well being، یعنی صحت څه شي ته وایي، دا مختلف ډول تعریف سوی ده. ځینې خلک وایي چې یوازې چې په وجود کې درد نه وي دغه یا د مرض نشتوالی دغه صحت ده، خو دغه تعریف کامل نه ده، کمپلیټ نه ده. نو ځکه ځینې وخت یو انسان هیڅ درد نه لري خو هغه عصبي ناروغي لري یا بل څه، نو هغه ته مونږه ویل بینګ یا هغه صحتمند ورته نسو ویلی. ځینې وخت مختلف اپروچز دي چې هغه ته که چیرې یو څوک ښه احساس کوي نو هغه ته مونږ د کامل صحت نوم ورکولی سو، یا که یو څوک صحیح یو ارګان یې صحیح وظیفه کوي یا خپل فنکشن مخته وړي، نو هغه ته مونږ هم څنګه ده ورته ویلی شو چې دا یو کامل صحت څخه برخمن ده او که نه. زما بل تاسو څخه یو خواهش وي که چیرې تاسو دغه کلیپس په مختلفو په یو ځل یې ونه ګورئ، دوه ځلې یې وګورئ، نو انشاءالله مطلب دا ده چې یو نیمایي یو وخت وګورئ، نیمایي بل وخت ډیره به ښه وي، او د هغه د ابزاربشن لپاره یعنی مثلا په کامل ډول سړی پرې پوه سي، او که بار بار سړی وګوري، او هغه څه چې په دغه پریزنټیشن کې انشاءالله موږ زه له تاسو سره شریکوم هغه ټول عملی دي، یعنی پریکټیکل دي، هیڅ شی داسې نظري نشته پکې.
چې هغه موږ او تاسو مثلا په ژوند کې اپلای کولی نسو او خپل مثلا په خپل ژوند کې د خپل ځان باندې اول عملی کو ځکه بهرني هیڅ اړخ ته ضرورت پکې نشته. نو محترمو دوستانو راځو خپل موضوع ته. لکه څرنګه چې څه شی زموږ او ستاسو خوشحالي هغه په څه شي باندې موږ تعینولی سو. لکه څرنګه چې تاسو وینئ یعنی زموږ او ستاسو په جینیټیک کې 50% هغه خوشحالي مخکې له مخکې سیټ سوي وي. که چیرې تاسو هغه خپل رینج په پیدایشي ډول ځینې وخت حالات مختلف حالات اجتماعي یا سوشل سرکمسټانسز سوشل سټیټس هغه په دغه کې یو څه تاثیرات لري او هم انټینشنل اکټیویټي هغه څه چې زموږ او تاسو په خپله په قصدي ډول کو 40% یا 30% هماغه هم په دې کې تاثیر لري. مخکې دې چې اصلي موضوع ته راسو ځینې دغه وارمنګ سلایډز دي دغه یو وارې له مخته تیرو بیا هغه اصلي موضوع ته راځو. که چیرې تاسو په دې باندې مطمئن اوسیږئ چې یعنی که مونږ دې ته راشو ځینې خلک وایي چې پازیټیویټي یعنی تل پازیټیو اوسېدل یا مثبت اوسېدل دا څرنګه مطلب څه شی ده. که په عامه اصطلاح کې زه ووایم چې د دې مطلب دا ده که چیرې ته ستا په بوټ کې دننه یو 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 تیږه وي یا سټون وي او که ته د سنګاپور په مختلفو کوڅو کې یا د هغه په ډیر ښه ښار کې دننه چې ډیر پرمختللی هیواد ده صاف سوتره هیواد ده او هر څه یې اسفالټ شوي دي کوڅې یې پخې دي که په هغه کې دننه هلته هم اوسیږي او ستا په بوټ کې دننه یو تیږه وي خو ته هغه انجوای کولی نسې تر هغه وخته پورې چې ته دغه تیږه راونه باسې یعنی دغه مطلب ستا په دننه چې کوم منفیتوب وي یعنی نیګیټیو تل اوسیږي. او که چیرې ته په یو ډیر لرې ساحه کې اوسیږي پریفري کې یا په کلي کې اوسیږي او ستا بوټ که مثلا کوڅې پخې هم نه وي سټریټ په هماغه اندازه په لوړ معیار هم نه دي خو که چیرې ته په هلته واکینګ کې نو ته د هغه څخه انجوایمنټ اخیستلی سې. یعنی تل پازیټیو اوسېدل دا مطلب چې هر وخت مثبت فکر کول نه په عادي ډول زه داسې تعریفولی شم یعنی انسان باید تل مثبت اوسیږي چې هغه یو اساس هغه زمینی یعنی لکه 50% د انسان کنجنیټل یا جنیټیک کې د هغه خوشحالي نغښتې ده. که چیرې یو انسان وایي چې زه به بعضې وخت د خوشحالي د ځینو حالاتو له امله هم چینج کېدلی شي. مثلا که چیرې یو څوک په کار نه وي یعنی بیکاره وي unemployment poverty یعنی فقر بیکاري او که یو چیرې lack of personal freedom لري یعنی خپل شخصي فریډم ونه لري لکه په ځینو هیوادونو کې متاسفانه چې دغه د یو زمونږ هیواد هم یادولی سو بعضې وخت یو انسان هر څه لري ښه کاروبار لري هر څه لري خو مګر پرسنل فریډم نه لري که هغه د ټولنیز ډول وي یا په کور کې دننه وي یا د حکومتونو له امله وي هغوی خپل هیواد پرېږدي چې حکومتونه باید هر چا ته پرسنل فریډم ورکړي یعنې شخصي ازادي هغه د هغه پرایویسي ته احترام ولري. که چیرې یو څوک په دوامداره ډول ناروغ وي که چیرې څوک منټل النس یا عصبي ناروغۍ لري او یا هم دغه شیان چې د زموږ او ستاسو هغه خوشحالي چیلنج کولی سي. که یو چیرې څوک وایي چې د یو انسان هغه بیسیک نیډز اساسي خواهشات هغه مثلا پوره سي ضرورتونه چې هغه لکه کالی دي موټر ده هالیډیز یعنی خپل یو څه وخت د هیواد څخه بهر ته یا په هیواد کې دننه
هغه د هالیډیز لپاره ځي، ځینې کاسمیټک سرجریانې کوي، ایجوکیشن اعلی تعلیم ولري او یا ښه صحت ولري. بعضې وخت که دغه شیان انسان هم ولري خو د انسان هغه خوشحالي زیاتېدلی نشي. یعنې دا هغه څه دي که یو انسان د هر وخت دغه حاصلولو لپاره دی وایي که زه دا ټول شیان له ځان سره ولرم بیا به هم خوشحاله یم، خو داسې نه ده. ځکه بیا راځو کوم فکتورونه دي چې هغه د انسان خوشحالي زیاتولی شي. ځینې وخت میت دا د خلکو ترمنځ هغه یو افواهات دي چې منی یا پیسې د انسان ژوند ښه کولی شي. نه، دغه افواه دي، ځکه ډیر زیات خلک به تاسو لیدلی وي چې هغوی ډیر زیاتې پیسې لري خو د هغه باوجود هم فاینانشلی یا په اقتصادي ډول هغوی ډیر سټیبل وي خو بیا هم دوی ځان وژنې کوي. په امریکا هیواد کې که چیرې یو څوک د هغه عاید کلنی عاید $75,000 یعنې $75,000 وي نو هغه مثلا کلنی خپل ټول مصارف هغه چې پوره کولی شي. په تاریخي ډول وایي چې که چیرې یو څوک زیاتې پیسې ولري او یا کمې پیسې ولري، که چیرې هغه سالم انسان وي د هغوی خوشحالیان یو شی دي. پیسې د انسان په ژوند په خوشحالي باندې هیڅ تاثیر نه لري، چې دغه د میت د خلکو ترمنځ افواهات دي چې خلک باید خپل دغه دماغ چینج کړي دې باره کې. ځینې خلک وایي که ګوډ لوکس که یو انسان ډیر ښه ښکاري یا ظاهري کواری ډیره ښه وي دغه به دته خوشحالي ورکړي. نه، دا صحیح نه ده. او که چیرې دی ډیر زیات خریداري وکړي اویسم پرچیس، نه. که چیرې یو څوک یو ډیر لوړ مقام باندې وي او که چیرې دی له هغه مقام څخه دی مطمئنه وي نو هو بیا یو څه خوشحالي دته راتللی شي. بعضې وخت مونږ د دې لپاره چې مونږ هغه څه چې مونږ غواړو آیا د مونږ د هغه په حاصلولو کې یعنې مونږ ته غلط کنسپټ یا فکر راکول شوی ده. لکه اوس هو مونږ ته د خوشحالۍ یو غلط فکر راکول شوی ده چې خوشحالي په څه شي کې ملاویږي. مس وانټینګ یعنې مونږ هغه څه چې مونږ غواړو هغه مونږ په مسټیکنلی یا په غلطۍ سره هغه مونږ حاصلول غواړو، هغه څه چې مونږ ضرورت نشته ورته. bad references points هغه reference پوینټونه چې مونږ تاسو راکول کېږي اسپیشلی سوشل کمپیریشن، مونږ تاسو خپل ژوند له نورو سره کمپیر کوو او یا د سوسایټي رول او یا د میډیا نن سبا چې حتی د نږدې وختونو کې به تاسو اورېدلي وي د سوشل میډیا هغه مشران چې هغوی لکه انسټاګرام، فیسبوک مشر چې هغه د امریکا د سنا مجلس لخوا راغوښتل شوی و، هغه څخه یو دا پوښتنه وسوله چې د تا د سوشل میډیا له امله ځان وژنه د ګلیمرایز شوې وه، خلکو ته ښه ښودل شوې وه، ډېرو ماشومانو ځان وژنه کړې وه ځکه داسې کنټینټ ستا په دغه انسټاګرام یا فیسبوک کې و. نو وایي ته باید له هغو څخه معذرت وغواړې. نو په هغه په هماغه ځای کې چې له هغو څخه معذرت وغوښته. یعنې بیډ ریفرنس خپل ژوند د نورو سره کمپیر کول یا مقایسه کول دغه ستاسو ټول خوشحالي له منځه وړلی شي. نو خپل انسان باید تل کوشش وکړي چې د ده تیره ورځ له نن ورځې څخه یعنې نن ورځ له تیره ورځې څخه بهتره وي. یو له ډېره مهمو موضوعګانو څخه دغه ده چې مونږ او تاسو باید له جامعې څخه هیڅ کله متاثره نه سو. که چیرې لکه په دې تصویر کې چې تاسو ګورئ دغه فیمیل چې ده، که چیرې تاسو د خپل دننه کنټرول د خپل کنټرول جامعې ټولنې ته ورکړئ
نو هغه به تاسو څخه داسې حالت هم راولي چې هر وخت به تاسو خفای، هیڅکله به تاسو خپل ګولز یا کوم اهداف دي هغه نسي حاصلولی. دا ایکسټرنل لوکس اف کنټرول ده. او که چیرې تاسو د خپل کنټرول په خپل لاس کې ولرئ، لکه په دې تصویر کې تاسو ګورئ انټرنل لوکس اف کنټرول، نو تاسو داسې یو حیره مطلب یعنی تاسو ډایمنډ یا الماس ځان څخه جوړولی سي. په ټولو انساني جامعو کې جیلسي یا وجود لري، په ځینو کې زیاته، په ځینو کې کمه. دا د انسان له فطرت سره تړلې موضوع ده. خو دغه جیلسي د کمولو لپاره باید ځینې وخت مونږ نورو خلکو هغه کوم فکر چې د هغه ته ځان تسلیم نکړو، ځکه ځینې وخت یو څوک د یو ډیر لوی اچیومنټ لاسته راوړي، یعنې ډیره ستره لاسته راوړنه راوړي، خو که چیرې دی د ټولنې ته غوږ ونیسي، هغه هر وخت کریټکس یا منتقدین په هر جامعه کې وي، که ته ښه کار کوي او که بد کار کوي، ستاسو منتقدین هر وخت شته. لکه یو څوک چې مثلا ډیر په مشکل سره د خپل مسلز یا خپل دغه عضلات جوړوي، په عادي ډول که زه ووایم عضلات جیم ته ځي، ډیر ښه فزیکي صحت لري، او که یو څوک هماغه ته ووایي چې دغه ټول د سټیراید ابیوز ده، اټ از ا پیک ان سټیراید ابیوز، نو دا به مناسبه نه وي، ځکه هغه څه مسل چې په طبیعي ډول حاصلېږي هغه ډیر په مشکل سره، ډیر په محنت سره. همداسې یو څوک چې هر یو اچیومنټ که هغه ساینټیفیک وي یا سوشل وي، مثلا په ساینسي ډول وي یا اجتماعي وي، یو څه مقام حاصلي ډیر په مشکل سره حاصلي، نو باید موږ او تاسو د هغه په باره کې قضاوت ونه کوو. که چیرې جامعه ستاسو باره کې قضاوت کوي، هغه د دوی خپل قضاوت، هغوی ته باید غوږ ونیول سي. که تاسو هغوی ته غوږ ونیسئ، نو په تصویر کې تاسو ګورئ داسې یو حالت ته به تاسو راشئ چې هغه تاسو کنټرولولی نه سي. د چا په خولې باندې به تاسو لاس کېدئ. پښتو کې یو اصطلاح ده، وایي چې د ښارونو دروازې بندېږي خو د خلکو خولې نه بندېږي. راځو دغه هغه 5 ways to well being، یعنی د صحت او یا د خوشحاله اوسېدل لپاره 15 لارې او طریقې دي. نو راځو اولنۍ طریقه، او دغه طریقې چې دي ټولې عملي دي، یعنی تاسو په خپل ژوند کې په عمل کې په خپله تاسو راوستلی سئ. لکه وختي چې تاسو ته ما ذکر کړل، که چیرې یو څوک های سټیټس ولري، که چیرې یو څوک زیاتې فاینانشلی سټیبل وي، یعنی په مالی ډول ډیر ښه وي، دغه تاسو ته خوشحالي نسي حاصلولی. نو راځو کوم شیان تاسو ته خوشحالي حاصلولی سي. صحیح ده، په فاینانشلی که یو انسان ډیر خوشحاله وي، مطلب ښه وي، دا ښه خبره ده. هغه یو معلم وایي که چیرې تاسو سره تاسو مثلا په مالی ډول ډیر ښه، همدغه په مالی ډول ښهوالی ستاسو د جنت د تللو سبب کیږي. او که چیرې نه وي ښه، همدغه په مالی ډول که تاسو تقوا در سره نه وي، پرهیزګاري نه وي، نو تاسو د دوزخ د تللو سبب کیدلی سي. راځو 5 ways to well being یا د خوشحاله اوسېدل لپاره 15 طریقې. لومړی چې دا کنیکټ، یعنی تاسو په تماس کې اوسېږئ. یعنی څنګه مطلب، تاسو ټاک اینډ لیسن، خبرې وکئ او غوږ ونیسئ. په هماغه ځای کې اوسېږئ، یعنی کوم صحنه کې چې یئ، فیل کنیکټډ، د خلکو سره ځان کنیکټ په تماس کې وساتئ. ګیو یعنی ورکړئ. څه شي ورکړئ؟ یور ټایم، ستاسو وخت. یور ورډز، ستاسو هغه کلمات. اور یور پریسنس، ستاسو شتوالی، موجودوالی، یوازې ستاسو وخت او ستاسو کلمې او ستاسو موجودیت هلته لازمي ده. ټیک نوټس، تاسو مطلب د یو څه شي نوټس واخلئ، د یو څه شي خبر واخلئ. لکه ریممبر، یو څوک تل په خیال کې وساتئ. د سمپل تھنګ دیټ give you joy، هغه ساده شاین چې تاسو ته هغه له دغه څخه خوند اخیستلی سئ. کیپ لرنینګ، خپل که تاسو په هر پروفیشن کې یعنی په هر
مسلک کې خپله زده کړه همداسې جاري وساتئ. embrace new experiences, مطلب نوې تجربې حاصلې کړئ، نوې فرصتونه، new opportunities، او surprise yourself، خپل ځان هیجانه کړئ. یعنی هر وخت be active، یعنی تاسو که چیرې دا ټول څه له ځان سره ولرئ be active. زموږ او ستاسو په ټولنه کې ډېر خلک داسې دي چې هغوی هر څه لرل، ډېر ښه جایدادونه، ملکیتونه، هر څه، خو هغه خپل صحت ته پام نه کاوه. د داسې یو ناروغۍ څخه ځینې خلک وفات شول چې هغه ډېر د علاج وړ دي، چې هغه مثلا د علاج ډېر په اسانۍ سره کېږي، خو د نه پام له امله هغوی له دغه دنیا څخه لاړل، ډایابیت یا شوګر ناروغۍ څخه. نو هغه جایداد به سړی څه کوي چې دی خپله پکې نه وي. نو د دې لپاره باید انسان څنګه اوسېږي، اکټیو اوسېږي یا سپورت وکړي. هغه څه وکړه چې هغه څه چې تا ته خوند درکولی شي، او ستا دغه خپل موډ چې د هغه الیویټ کولی شي. زما خپله زه چې کوم هغه جیم کوم، خو خپله ماته ډېر زیات خوند چې راکوي هغه فوټبال ده. خو فوټبال یو ګروپ لوبه ده چې نور څوک باید تا سره وي، خو هغه داسې حالات وي بعضې وخت چې انسان په هماغه ټایم کې وخت نه لري. نو جیم چې دا چې هغه اټ ډیپینډ اون یو، هغه یوازې هم ته کولی شي. راځو دا د هر یو جدا جدا موږ تاسو مطالعه کوو. بی اکټیو د دې نه مطلب څه شی ده؟ یعنی وختي چې موږ وویل چې تاسو باید څنګه اوسېږئ، اکټیو اوسېږئ، یعنی خپل ځان سپورت وکړئ. که چیرې سپورت ونه کوئ نو تاسو به له مختلفو مشکلاتو څخه مخامخ شئ. لکه وختي چې ما مثال درکړو، هغه څوک چې په مختلفو ولایتو کې د افغانستان مارکیټونه لري، ډېر زیات په مالی ډول ښه وي، خو د داسې یوې ناروغۍ څخه وفات کېږي په ډېر کم عمرۍ کې چې هغه د علاج وړ دي، نو دا مناسبه نه ده. نو لکه څه شی مثال، تاسو go for walk or run، تاسو واکینګ کولی شئ، قدم وهلی شئ، منډې وهلی شئ، بهر ته تللی شئ، سایکلینګ کولی شئ، play a game like football، مطلب فوټبال لوبه کولی شئ، ګارډنینګ یا په خپل ګارډن کې کار کول، یو څوک باغچه لري په خپل باغچه کې کار کوي، نور شیان چې ډانس وغیره چې هغه زموږ ستاسو په دین کې دیني مشکلات لري، نو د هغه څخه نور ډېر زیات آپشن تاسو لرئ. give ورکړئ. څه شي ورکړئ؟ your time، ستاسو وخت، your words، ستاسو هغه الفاظ، کلمې، جملې، your presence، ستاسو موجودیت. ځینې وخت ځینې دوستانو ته زه وایم چې دوه شیان دي چې بغیر له پیسو څخه کېدای شي، بغیر له کومې خرچې نه. هغه هر څوک یې کولی شي او هر څوک حاصلولی شي. یو هغه چې دا ریسپیکټ یا عزت، یعنی هر څوک عزتمند کېدلی شي. داسې نه شي کېدلی چې په یو ټولنه کې، په یو کور کې، په یو فیملي کې یو انسان عزتمند وي. نه، هر څوک عزتمند کې، هر یو د کورنۍ شخص عزتمند کېدلی شي، هغه که پلار ده، که د هغه اولادونه دي، که د هغه نور. خو دا عزت یو داسې شی ده چې هغه لومړی باید نورو ته ورکړل شي، یعنی او بیا خپله حاصلېږي. ځینې خلک وایي ریسپیکټ از لایک ا میرر، دا داسې ده لکه یو آینه چې نورو ته څومره ښکاره کوي هغومره تا ته هم ښکاره کېږي. بل چې ده هغه مینه، محبت. دا د انسان ته الله جل ډېر لوی زړه ورکړی دی. مینه محبت انسان له هر چا سره کولی شي، بغیر له کومې خرچې نه، بغیر له کوم مالی لګښت څخه. نو انسان باید ټولو سره مینه وکړي. داسې نه چې ځینې خلک ځان سره مثلا وایي چې زما د ځینو خلکو سره مینه شته، له ځینو سره نشته. په دې کې هم یو ډېر یو پریزنټیشن و د یو پروفیسر په واسطه چې هغه دا پریزنټیشن داسې ورکړی وی که چیرې تاسو په یو ماحول کې کار کوئ چې هغه پروفیشنل ماحول وي، او تاسو ځینې خلک مثلا وایي چې زما دغه ډله خلک خوښ دي او دغه مې خوښ نه دي،
نو اصلا تاسې هغه خلک له خپل ټیم څخه لرې کوئ. هغه د مثال په ډول ویلې که هغه ښځینه پروفیسره وایي که چیرې تاسو وایي چې مثلا په دغه حال کې چې ډیر زیات خلک پکې ناسو، زما یوازې د هغه بریتونو والا خلک خوښیږي، بې بریتو مې نه خوښیږي، یا مثلا د ګیرې والا مې خوښیږي، بغیر د ګیرې مې نه خوښیږي، نو اصلا تاسو هغه خپله دایره راکموي د خپل د امپیکټ. نو یوازې ته مطلب تاسو ټایم، ورډز او پریسنس دا ډیر لازمي دي چې یو چاته ورکړي. یعنې لکه څرنګه چې یوازې د مهربانۍ په واسطه په د کچیره مهرباني لویه وي وړه وي د یو چا سره کومک کول هغه تاسو ته خوشحالي حاصلولی سي. او دا نه یوازې دا داسې یو چا ته مټیریل تینګز یعنی مادي کومک تاسو سره یو چا سره وکړي. بعضې وخت که یو چا سره تاسو مالی کومک نسئ کولی، ستاسو الفاظ، ستاسو یو ځایوالی له هغوی سره ډیر لازمي وي. مثلا مونږ او تاسو چې الحمدلله اجتماعي ژوند لرو، په ښه او په خوشحالیو کې یا مثلا په خفګانونو کې مونږ او تاسو اکثریت سره راټولیږو. ځینې وخت که څوک کومک کولی شي په مالي ډول ډیره ښه ده، که نشي کولی یوازې ستاسو موجودیت هم هلته کافي وي. لکه د مثال په ډول د یو چا سره ښه کول، که هغه ستاسو دوست وي او یا نااشنا څوک وي، دا مهمه نه ده چې یوازې له دوستانو سره به یې سړی کومک وکړي. بعضې وخت یو چا ته په ښار کې لاره ښودل دا هم تاسو ته د خوشحالۍ احساس درکولی شي. د یو چا څخه مینه محبت یا مثلا د هغوی مینه محبت اخیستل په مختلفو طریقو باندې، د یو چا سره مثلا مننه کول، یو چا نه سمایل، یو چاته مسکا ورکول. زموږ او ستاسو په اسلام کې وایي چې که سمایل یعنی دغه ستاسو مسکا هم صدقه ده. ځینې وخت ولنټیر یور ټایم، یعنی په که چیرې ته بغیر له کوم مادي شیانو د حاصلولو څخه یو چا سره کار کوي او جوین کمیونټي ګروپ یا په کمیونټي کې ته کار کوي. یعنی که چیرې تاسو په یورپ کې یا په نورو هیوادونو کې تاسو پروفیشنل ډیګري لرئ، خو بیا هم تاسو ته وایي ستا څه کړي دي بغیر له پروفیشنل ډیګري نه، تاسو نور څه کړي دي چې هغه مثلا جامعې ته خیر وي. نو ځینې وخت باید موږ تاسو هغه کارونه وکړو چې هغه که چیرې موږ تاسو ته شخصي مادي ګټه نه وي، خو مثلا جامعې ته یې ګټه وي، نو دغه هم موږ تاسو ته خوشحالي راکولی سي. او زما په حساب خو زه ووایم چې life is nothing but please thank you sorry. یو ژوند چې ده هغه هیڅ نه ده، بلکې ژوند یو مجموعه ده د پلیز. که چیرې ته له یو چا څخه څه غواړې، پلیز دغه شی راته راکړه، مهرباني وکړه، دا شی م پکار ده. او که چیرې یو چا کومک در سره وکړه، ښه یې در سره وکړه، تhank you له هغه څخه مثلا ته ورته ویلی شي چې ستاسو څخه ډیره زیاته مننه. او ساري، موږ او تاسو پوهیږو چې موږ تاسو انساني ټولنه ده، موږ او تاسو څخه غلطۍ کیږي، سهوې کیږي. نو که چیرې موږ او تاسو په خپله سهوه ومنو، ساري ووایو، معذرت وغواړو، نو ټول مشکلات په دې دریو الفاظو کې چې هغه پلیز، تhank you، ساري دي، موږ او تاسو ژوند مو ډیر اسانه کېدلی سي. ځینې وخت انسانان چې دي هغه ټایم ریچ او ریسورس ریچ. که چیرې تاسې ځینې انسانان ډیر زیات وخت هم لري او ډیر زیات مادي امکانات هم لري، ریسورسز مختلف منابع لري، خو بیا هم خوشحاله نه وي. ټیک نوټس د یو څه شي نوټس اخیستل یا د هغه څخه مثلا خبرتیا اخیستل، دا ډیر مهمه ده. موږ تاسو باید په یاد ولرو چې ځینې وخت ډیر ساده شیان، ډیر په کم اندازه څیزونه موږ تاسو ته خوشحالي راکولی سي. یعنی د یو چا ته اټینشن ورکول یا یو چا ته
د هغه په حال کې اوسېدل ډیر مهم دي. ځینې انسانان داسې دي چې هغوی په ماضي کې اوسېږي تل، یعنی پاست، نو او یا ځینې انسانان دي فیوچر کې اوسېږي، یعنی د راتلونکي څخه یریږي، هغوی فیر لري. نو دا دواړه مناسب نه دي. باید په پریزنټ کې اوسېږو. زمونږ او ستاسو په ټولنه کې ځینې خلک دي چې هیڅ کله په پریزنټ کې نه اوسېږي، یعنی په حال کې. او که چیرې تاسو په حال کې ونه اوسېږئ، یا د تیر باره کې او یا د راتلونکي باره کې فکر کوئ، نو تاسو هیڅ کله صحیح فیصله نشئ کولی. او له همدې امله زمونږ او ستاسو ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې، پښتني ټولنه کې ډیر خلک د یو غلطي فیصلې کوي. لکه اوس موږ او تاسو ویلی سو چې ټول انسانان داسې دي لکه ډایمنډ، الماس دي. ځینې انسانان چې دي هغه دغه الماس دغه په ډیر یو ښه محفوظ ځای کې ایښودل شوي، د شیشو په یو ځای کې. او ځینې ډایمنډ یا ځینې انسانان چې دي هغه مثلا دغه الماس هغه په یو هغه کې پراته دي، په یو لښتي کې پراته دي، هغه راخیستل غواړي، هغه صاف کول غواړي. نو دا شی ده. مطلب دا چې ځینې انسانانو باندې کار نه ده شوی. ځینې انسانان چې کار وسي، هغه نه هم هغه الماس دي کوم چې په هغه شیشه کې دي. خو الماس که چیرې په یو لښتي کې پراته وي، نو هغه څخه استفاده نه کیږي. نو هدف دا ده چې که چیرې موږ او تاسو د تیر باره کې فکر کوو، already past. why we have to think about past. موږ او تاسو باید د past یا تیر باره کې هیڅ کله فکر ونه کوو. موږ او تاسو باید که چیرې د تیر باره کې فکر کوو، past is already dead. تیر چې د پخوا هغه مخکې له مخکې هغه مړه سوي دي. یعنی د هغه باره کې د هغه باندې کوشش کول، د هغه باندې فکر کول هیڅ تاسو ته لاس ته نه راوړي. ځکه که یو انسان مړ وي او یو انسان زخمی وي، موږ او تاسو باید کوم ته اولویت ورکړو؟ هغه څوک چې زخمی ده، مړ خو مړ ده، نو هغه څخه به تاسو څه لاسته راوړئ؟ داسې یو معذرت سره داسې یو د یو مسافر کیسه کوله، په عربي هیوادونو کې لایسنس اخیسته، دغه څخه سوال وسوی که چیرې په یو هایوی باندې تاسو شهرا باندې تاسو سفر کوئ، هلته یو ترافیکي حادثه سوي، اکسیډنټ شوی وي، نو تاسو باید څه وکړئ؟ که چیرې هلته RTA وي، ځینې خلک مړه دي او ځینې زخمیان دي، چا سره کومک کوئ؟ هغه ورته وایي چې موږ او تاسو ټولنه کې مړیو ته ډیر زیات احترام کیږي. نو هغه ورته وایي چې اول باید زه مړیو ته رسیدګي وکړم. نه، مړ خو مړ ده، باید هغه څوک چې لومړنیو کومکونو ضرورت لري هغه سره کومک وشي. که یو څوک مثلا بلیډینګ لري، وینه تریزي، هغه سره کومک وشي تر څو د هغه ژوند بچ شي. نو هدف مې دا ده که چیرې یو څوک په تیر باره کې فکر کوي، نو هغوی هیڅ شی لاسته نشي راوړلی شي. هو، موږ تاسو تیر باره کې څه لاسته راوړلی شو؟ د تیر په باره کې یا د پاست په باره کې له تجربو ایکسپیرینس څخه موږ تاسو ګټه اخیستلی شو. خو دغه باره کې فکر کول ډیر زیات ژوند، که یو څوک 30 کاله ژوند لري، 50 کاله ژوند لري، یا 20 کاله ژوند لري، او د تیر باره کې فکر کوي، نو دا 20 کاله به نور هم همداسې تیر سي، هیڅ کله به پرمختګ ونه کړي. او که چیرې موږ تاسو له فیوچر یا له راتلونکي څخه ډاریږو، راتلونکی هم که چیرې موږ تاسو په پریزنټ کې اوسېږو، یعنی په حال کې، موږ راتلونکی هم د حال څخه جوړولی شو. نو د فیوچر څخه باید موږ فیر یا ویر ونه لرو. یعنی بعضې وخت نوټس کول، یوازې یو کپ چای تاسو ته هم دغه څخه خوند اخیستلی شئ، هغه انجوای کولی شئ. د سیزن یا د فصلونو چینج کېدل، لکه بهار یو ډیر ښایسته موسم د دغه څخه خوند اخیستل، یا لرې ساحو ته تلل چې هغلته مثلا ښه ماحول وي، نو دغه څخه تاسو خوند اخیستلی شئ. بل هغه څه چې کنیکټ یعنی په تماس کې اوسېدل، دا د انسان ته ډیر زیات خوشحالي ورکوي. یعنی هغه څوک چې په تماس کې نه وي او یوازې اوسېږي، د ریسرچ یا تحقیق دا ښودلی ده چې هغه څوک چې ځان وژنه کوي، هغوی یوازې وي. هغوی مثلا ټاک، یعنی
هغوی باید څه وکړي، انسان خبرې وکړي. خبرې ډېرې قوي دي. د خبرې کول دومره قوي دي چې ځینې وخت اور مړ کولی هم شي او اور بلولی هم شي. په خبرو کې ډېر زیات قوت ده. نورو ته غوږ نیول او په هماغه ځای کې اوسېدل او له خلکو سره هر وخت په تماس کېدل، چې هغه لکه څرنګه چې هغه څوک چې مثلا په ښارونو کې اوسېږي هغوی ډېر زیات فوکس په خپل کریر باندې وي. خو بعضې وخت له خپلو دوستانو سره اوسېدل او له خپل یو نیټورک جوړول یا یو شبکه جوړول مثلا دغه تاسو ته ډېر زیات خوشحالي درکولی شي. هغه څوک چې تاسو شاوخوا دي له هغوی سره یو ځای کېدل، دغه مثلا چې هغه ستاسو فیملی ده، ستاسو دوستان دي، ستاسو کولیګز یا هغه همکاران دي چې په ستاسو په پروفیشنل لایف کې دي، حتی ستاسو ګاونډیان چې هغه په کور کې دي یا مثلا په کار ځای کې دي یا په هماغه ساحه کې، دغه تاسو د هغوی سره یو ځای کېدل، د هغوی سره خبرې کول، د هغوی خبرې اورېدل، نو د هغوی باره کې فکر کول او یا نو مثلا دغه تاسو ته ډېر زیات خوشحالي درکولی شي. نو په دغه باندې ټایم انویسټ کول دي، دغه د ټایم ضایع کېدل نه دي. نو دغه باید انسان له دغو خلکو سره په تماس کې اوسېږي. او کیپ لرنینګ دا ډېر لازمي. انسان باید تل د زده کړې په حال کې اوسېږي، نوې تجربې حاصلې کړي، نوې فرصتونه لاسته راوړي او خپل ځان هیجان کړي، سرپرایز یور سیلف. نو دغه هم د خوشحالي د حاصلولو لپاره ډېر مهمه ده. یعنی که چیرې مثلا زموږ او ستاسو پروفیشنل طبقه خلک چې دي په نورو هیوادونو کې، هغوی که په میډیکل پروفیشن کې دي هغوی دوامداره تحقیق کوي، که هغوی په کلینیک کې دي نوي پروسیجرونه زده کوي، تحقیق کوي، مطالعه کوي، خپل وخت په دې کې زیات مصرفوي. او یا که د دې نه علاوه که چیرې ډېر سمپل شیان چې موږ تاسو کولی سو، هغه مثلا که د نوي شیانو که چیرې یو څوک نوی ډش زده کوي یا د یو نوي خوراک برابرول، دغه هم انسان ته خوشحالي ورکولی شي. د یو نوي پروسیجر زده کول یا یو ډاکټر صاحب چې ما ولیدو، هغه په داسې هغه سره ټول امکانات د ژوند وه، هغه ښه پراکټیس لاره، روزانه زیات په مالی ډول ډېر سټیبل و، هر څه یې لرل، خو بیا هم د ژوند څخه ناراضه و، ځکه هغه فکر کاوه چې بس زما ژوند همدومره ده، زه نور لرنینګ نشم کولی. نو د هغه خپل ژوند څخه سټیسفاید نه و، مطمئنه نه و. نو زما خواهش ته له ټول پروفیشنل دوستانو څخه چې هغه که په میډیکل کې دي، که په انجینیرینګ کې دي، که په هر څه کې دي، دوی باید خپله مطالعه او سټډي دوامداره وساتي، نور هیوادونو ته علمي سفرونه وکړي، کنفرانسونو ته ولاړ شي، نه یوازې دا چې په خپل آفیس کې یا کلینیک کې یا هسپتال کې سړی کښېني. او زموږ ستاسو محترم ډاکټر صاحبانو په باره کې دا یو کهاوت ده یا یو خلک وایي چې د دوی ټول عمر په خانه کې تیر سي، یا په خپله خانه کې وي، یعنی خپل کور کې وي، یا په مینه خانه کې وي. نو د مینه خانه او خانې نه څه نه جوړېږي، باید موږ تاسو خپل کوم سفر چې د دوامداره یې وساتو. دغه نه یوازې چې زه نورو ته وایم، اول خپل ځان ته هم وایم چې زه اوس مثلا زموږ دغه لایف ته را روان یو. نو په آخر کې زه دومره ویلی سم چې که چیرې موږ او تاسو دغه مختلف مراحل چې موږ وویلې په تفصیل سره دغه په خپل ژوند کې عملي کو، نو انشاءالله موږ او تاسو ډېر خوشحاله ژوند ولرو. او لکه څرنګه چې په قرآن کریم کې الله جل جلاله وایي چې ستاسو مؤمنان د خپل زړونه د الله په ذکر سره مطمئن کړي. د الله ذکر ډېر لازمي ده. یو له دوستانو نه په همغه دغه سیشن کې پوښتنه وکړه چې همدغه آیت تلاوت کړ،
نو هغه کوم سپیکر چې هغه ورته وی چې دغه خو کوم څه چې مونږ په دغه پریزنټیشن کې وایو هغه ټول عملی بڼه لري یا مثلا د بیسډ اون ریسرچ دي یعنی مذهبي بنیاد باندې مونږ نه وایو ټول ریسرچ سوی دا ډیر زیات مصرف ور باندې سوی مختلف وخت په تیر سوی د مختلف خلکو سره خبرې سوي دي د هغه څخه وروسته دغه 15 طریقې چې هغه یو کنیکټ کېدل دي کنیکټ کېدل گیو کنیکټ مطلب له خپل خبرې کول بل چاته غوږ نیول او په حاضر کې اوسېدل تماس کېدل گیو ورکول یور ټایم خپل وخت ورکول دي یور ورډز ستاسو هغه الفاظ هم یو چاته خوشحالي ورکولی سي یور پریسنس تاسو موجودیت په هغه وخت کې هم یو چاته خوشحالي ورکولی سي خبر اخیستل او دوامدار زده کړه کول او بی اکټیو مطلب خپل فعال اوسېدل نو دغه هغه څه دي چې تاسو ته ډیره خوشحالي درکولی سي که تاسو د ژوند په هره مرحله کې وي نو تاسو ټولو توجه څخه ډیره زیاته مننه دا یو داسې پریزنټیشن و چې که څه هم زه طبي یا میډیکل پروفیشنل یم خو بیا هم لکه څرنګه چې په پښتو ژبه کې کنټینټس کم وي نو زمونږ هدف دا وي که په خپل زمونږ په میډیکل پروفیشن کې وي چې خپل ټولنه له خوشبختۍ طرف ته بوزو که چیرې زمونږ او ستاسې د هر یو هدف او مقصد د ټولنې پرمختګ وي یعنی از ا ډاکټر که زه د یو ډاکټر په حیث وایم که زما هدف ټولنې ته خدمت وي how to contribute and improve our community یعنی څرنګه موږ په خپل ټولنه کې مخ ته وړلی سو د خوشبختۍ طرف ته خوشحالۍ طرف ته وړلی سو او د انجینیر همدا هدف وي چې څرنګه یو چا د ښه کور جوړ کړي ډاکټر هدف دا وي چې څنګه یو چا صحت جوړ کړي د معلم هدف دا وي یا د ښوونکي یا د ټیچر چې هغه څرنګه ښه ځوانان راتلونکی نسل تربیه کړي همداسې د یو مذهبي عالم هدف دا وي چې څرنګه موږ او تاسو خپل ټولنه د خوشبختۍ طرف ته بوزو یعنی څرنګه له منکراتو څخه هغوی را بچ کو نو انشاءالله موږ او تاسو به یو ډیره ښه ټولنه ولرو او که چیرې هغه څه چې موږ او تاسو ټولنې ته هیڅ ګټه نه لري نو موږ هغه کار باید پرېږدو که هغه مثلا موږ او تاسو ویلی سو چې اوس هغه څوک چې ځینې لوبې کوي لوبه زمونږ ستاسې د هغه شخص لپاره چې څوک یې کوي د هغه لپاره ډیره ښه ده خو د ټولې ټولنې که هغه باندې هغه په یو میچ کېږي ټوله ټولنه هغه ته ګوري د ډیرو خلکو ټایم ضایع کېږي ډیرو خلکو انرژي ضایع کېږي او هغه څوک چې مثلا د بل چا په لاسته راوړنه کې د هیڅ لاسته راوړنه نه وي یا ټولنې د څه خیر نه وي نو داسې کارونو څخه باید موږ تاسو خپله ټولنه وساتو او هغه څه چې نه د دنیا خیر وي نه د آخرت خیر پکې نو هغه کار باید موږ ځان ترې وساتو اوس موږ تاسو په ټولنه کې ډېر عام شی ده هغه لډو ده لډو نه د دنیا خیر شته کې نه د آخرت نه ذکر ده او نه هم یو کومه لوبه ده لکه فوټبال چې ستاسو صحت ته ګټه ولري یا ځینې خلک مثلا مختلفې لوبې کوي موږ تاسو نوم اخیستلی سو فوټبال ده کرکټ ده ټول خلک ډېر زیات وخت ورباندې ضایع کوي نو د داسې شیانو چې هغه ستاسو وخت ضایع کوي د هغه څخه ځان وساتئ نور که څوک چې ګوري هغه دوی خپل چوایس ده خو هغه څوک چې عالمه طبقه ده باید خپل مسؤلیت ادا کړي که په هر لیول باندې وي خو زمونږ او ستاسو ټولو هدف باید د خپلې ټولنې خوشبخته کول وي او خپله ټولنه څنګه مخ ته وړلی سو Thank you for your attention ستاسو د توجه څخه ډیره مننه